عبیدالله فخر افغان صاحب. همدرد صاحب ستاسو هم ډېره مننه او د ستوري صاحب هم ډېره مننه چې موږ له د څه ویلو مقرره کړه او نتیه مشاعره ده. نو دې کې به موږ هم خپل کوشش وکړو چې نتیه شعرونه ووایو. نعت شروع ده چې زار محمد نبی سرواره، زار محمد نبی سرواره او تی رحمت د عالمونو، تورو تیارو لره سهره شمع شوې بلې د علمونو، شمع شوې بلې او رڼا شوه له دنیا هغه جهالت لاړو، د اخوت جوړه دنیا شوه او له منځه هغه عداوت لاړو، مینه په زړونو کې سیوا شوه چې د یو بل نه و نفرت لاړو، او په یو بل بیا تیر له سره او شو به یو بل لکه درونو، او زار محمد نبی سروره تی رحمت د عالمونو. صلی الله علیه. ستاشو خطر کې هم سفر او یو د صدیق صاحب صداقت ګوره، ستاشو خطر کې هم سفر او یو د صدیق صاحب صداقت ګوره، شاو گدا شول برابر دویم د عمر صاحب عدالت ګوره، او چې غنی د مال و زر او دریم د عثمان صاحب سخاوت ګوره، یهودي ویست له خیبر او حیدر صاحب غر د جرأتونو، زار محمد نبی سروره تی رحمت د عالمونو. تی ښکلا د کائناتو ځلنده مخ د شفق، تی ښکلا د کائناتو ځلنده مخ د شفق، او هم یې رحمت په مخلوقاتو ښکاره د هر څه د کړو حق، را د کړه لار د عبادات او بله لار به ځي احمق، څوک چې دا ستا لاره کړي غوره او وي به کامیاب په جهانونو، زار محمد نبی سروره او تی رحمت د عالمونو. انسان د نوم د شرافت او نه د دروغ نه د دوکو دی، انسان د نوم د شرافت او نه د دروغ نه د دوکو دی، لري بیا دومره د عظمت او تعظیم کړه پرښتو دی، ولې د بت کړي عبادت او جوړ چې د ده په خپل لاسو دی، او وکړله تا داسې خبره کېناسته هر خوا په ذهنونو، او زار محمد نبی سروره تی رحمت د عالمونو. وایي اخري بند چې رب ته د ډېر ډېر د ژړلي غم در سره و د امت، رب ته د ډېر ډېر د ژړلي او غم در سره و د امت، ژوند تېرېدو ته د ښودلي یو پاک قرآن او بل سنت، او فخر افغان چې څه لیکلي کوي به تل دا ستا صفت، ستا په لار تللو د اثر او ژوندون شي ډک له برکتونو، او زار محمد نبی سروره تی رحمت د عالمونو، او تورو تیارو لره سهره شمع شوې بلې د علمونو. ډېره مننه.